دا ته چې کوم موبایل کاروې په دې موبایل کې یو داسې اپلیکیشن شته ستا لپاره د 5 اپلیکیشنونو کار په یوازې ځان کولی شي او دا اپلیکیشن دومره بهترین ځانګړتیاوې لري او غوره فیچرز لري چې زما په نظر بل هیڅ اپلیکیشن به ونه لري. دا اپلیکیشن کولی چې ستاسو یو ساده عکس څخه لنډه سینمیټیک خپل ویډیو جوړه کړي. دا اپلیکیشن بل بهترین فیچر دا ده چې ستا لپاره زړه او خراب عکسونه 4K HD ته کنورټ کولی شي. همدارنګه دې ترڅنګ کولی شي له عکس څخه خراب شیان لرې کړي. نور فیچرونه دا دي چې ستا عکسونو ته لاک ورلګولی شي یعنې یو شخصي پرایویټ فولډر لري. همدارنګه نور بهترین فیچرونه هم لري چې د ویویډ فلټر په درلودلو سره ستا عکس داسې ښایسته ایډیټ کوي لکه په آیفون کې چې ایډیټ شوی وي. همدارنګه ستا عکسونه د ټول عمر لپاره په دې کې ته خوندي کولی شي بیک اپ کولی شي. کوم اپلیکیشن زه تاسو ته ښیم دا د ګوګل فوټو اپلیکیشن دی خو دا هماغه ګوګل پخوانی ګوګل فوټو اوس نه دی. د دې یو نوی اپډیټ راغلی دی داسې اپډیټ چې تاسو به خپله هم حیران کړي. دا هماغه ګوګل فوټ دی چې تاسو هر ورځ په خپل موبایل کې وینئ خو شاید تر اوسه پورې مې نه وي راخلاص کړی. راځئ چې د دې نوی بهترین فیچرز درته وښیم. همدارنګه څه چې پخواني دی هغه هم درته ښیم. د دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې ګوګل فوټوز راخلاص کړئ. د ټول نه مخکې لومړی یادونه دا چې دغه اپلیکیشن حتما در سره یو وار اپډیټ کړئ. د دې نوی اپډیټ چې کوم راغلی دی نو که تاسو غواړئ اوس له یو عکس څخه لنډه ساده سینمیټیک ویډیو جوړه کړئ دغه لپاره به تاسو یو عکس خلاص کړئ. کله چې عکس خلاص کړئ پورته درې ټکي راځي په دغه کلیک واخلئ بیا په کریټ باندې کلیک ورته وکړئ. کله چې کریټ باندې کلیک وکړئ تاسو یو ټول سره خلاص شو. په دې ټول کې تاسو مختلف ډول فیچر کارولی شئ. خو دې کې چې مونږ کار دی فوټو ټو ویډیو دا اپشن به تاسو کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ بیا به نیکسټ کړئ. دلته تاسو ته دوه اپشن دي سبټل مومنت او بل چې دی آی ایم فیلینګ لکي. په دواړو کې تاسو ته جوړولی شي. سبټل مومنت اپشن به زه کلیک کوم په دې سره تاسو ته نرمه سینمیټیک ویډیو جوړولی شي. کله چې دغه کلیک کړ دې سره به بیک اپ وغواړئ عکس به خپل ورته بیک اپ کړئ. هغه نه وروسته به یو دقیقه بعد تاسو دغسې یو ښایسته ویډیو جوړه کړي. همدارنګه دوهم فیچرز هم کارولی شئ. مهمه خبره پکې دا چې تاسو هر ورځ نه محدوده ویډیوګانې د خپل عکسونو څخه جوړولی شئ. دوهم بهترین فیچر دا ده چې هغې لپاره تاسو کولی شئ خپل خراب عکسونه انهینس کړئ یا خراب عکسونه 4K ته کنورټ کړئ. هغې لپاره راشئ په عکس باندې کلیک واخلئ. دلته بیا تاسو ته ایډیټ اپشن راځي په دغه کلیک واخلئ. بیا آټو باندې کلیک واخلئ. آټو کې دلته انهینس AI انهینس راځي په دغه به کلیک واخلئ. لږ پروسس نه بعد به تاسو ته عکس جوړ ستاسو ته ښکاري عکس موږ ته په درې فارمټونو کې ډېر بهترین جوړ کړ او دغه ډول عکسونه تاسو ته بالکل په اسانۍ سره جوړولی شي HD ته کنورټ کولی شي. دریم بهترین فیچر دا دی تاسو ته د عکس خراب شیان ریموو کولی شي. دل لپاره به راشئ په عکس ایډیټ باندې به کلیک واخلئ. اکشن باندې کلیک واخلئ. اکشن وروسته دلته میجیک اریزر اپشن په نوم اپشن راځي په دغه چې کلیک واخلئ. دغه نه وروسته اوس تاسو کولی شئ دلته هغه څخه چې تاسو نو عکس نه لرې کول غواړئ همغه باندې کرښه سلیکټ کړئ انتخاب یې کړئ. بس دغه به ایریز باندې کلیک واخلئ. دا به لږ ساعت بعد به دغه ټوله ایریز شي. که تر اوسه مې ویډیو نه وي لایک کړي حتما یو لایک درسره ورکړئ. او څلورم فیچر دغه دی چې تاسو کولی شئ خپل عکسونو ته لاک ولګوئ. د هغې لپاره په عکس باندې کلیک واخلئ. اډ ټو اپشن لاندې راځي په دغه کلیک واخلئ. دلته تاسو ته راځي لاکټ فولډر په دغه کلیک واخلئ. دا فولډر لومړي څه کې سیټ اپ غواړئ سیټ اپ ورته کمپلیټ کړئ. دا عکس به لاکټ فولډر ته لاړ شي. که تاسو بیا غواړئ چې د لاکټ فولډر پیدا کړئ دلته لاندې تاسو ته کلیکشن برخه راځي په دغه کلیک واخلئ. اخر ته سکرول کړئ دلته تاسو ته لاکټ فولډر ښکاري په دې کې بیا خپل عکسونه کتلی شئ. پنځم بهترین فیچر د دغه اپلیکیشن دا دی چې تاسو خپل عکسونه پکې ښایسته ایډیټ کولی شئ لکه په آیفون کې چې ایډیټ کېږي. عکس باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو ته فلټر راځي فلټر ویویډ فلټر او نور فیچرز پکې راځي. دا کلیک واخلئ. څنګه تاسو نور فیچر لایټ او نور شیان چې دی هغه کارولی شئ خپله پکې بیا کار وکړئ. شپږم بهترین فیچر د دې اپلیکیشن دا دی چې تاسو کولی شئ خپل عکسونه د ټول عمر لپاره په دې کې خوندي کړئ یعنې بیک اپ یې واخلئ. عکس باندې کلیک واخلئ. پورته تاسو ته بیک اپ اپشن راځي په دغه کلیک واخلئ. دې سره به دا عکس اپلوډ شي یعنې بیک اپ بشي. بیک تاسو نه موبایل ورک شي خراب شي مات شي ستاسو عکسونه په دغه جیمیل اکاونټ کې بالکل خوندي وي. نو د دې نه وروسته که تاسو غواړئ ډېر عکسونه بیک اپ کړئ هغې لپاره بیک اپ شئ. عکس باندې لانګ پریس وکړئ او څومره سلیکټ کول غواړئ سلیکټ کړئ. لاندې تاسو ته یو سټیټ بار راځي. په دغه بار کې تاسو کولی شئ خپل عکسونه لاک فولډر ته هم ولګئ شیر یې هم کړئ همدارنګه بیک اپ کولی هم شئ. خو یو ډیره مهمه یادونه هغه دا چې که ستاسو چېرته تاسو په ګوګل فوټو کې دغه اپشن نه و یعنې دا نوی فیچرز پکې نه راتللو د هغې لپاره تاسو دغه ګوګل فوټو لومړی اپډیټ کړئ. که اپډیټ مو سره بیا هم نه راتللو تاسو د خپل دغه ګوګل اکاونټ ریجن لوکیشن بدل کړئ USA یا بل هېواد ته. دا چې د اکاونټ ریجن څنګه بدلیږي د هغې په اړه مخکې تاسو ته فیسبوک کې ویډیو اپلوډ کړی وي هغه ویډیو کتلی شئ. همدارنګه که بیا هم بدل نه شو نو تاسو داسې کار وکړئ اپ یو کلیر ډیټا کوي بیا یو VPN کنیکټ کړئ د USA نیویارک یا ډلاس سره هغه نه وروسته باتمن د فیچرز پکې راځي. دغه طریقې ما کارول دي وروسته ماته پکې دغه فیچرز راغی خو دا فیچرز نوي دي چې د ډول تاسو ته فعالېږي. نو دا ویډیو که خوښ شوي مې حتما یو لایک ورکړئ خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.